ټیک شوه چونکې دا ادب دی اول د ادب په موږ لغوي معنی باندې خبره کوو چې دا ادب لغوي معنی سره عربي ژبې ټکی دی ادب چې کوم دی لحاظ ته ویلی شي ټیک شوه خاطر ته ویلی شي احترام ته ویلی شي د یو سړي کوم چې حزب مراتب دي د هغې احترام قدر ته ویلی شي تهذیب ته ویلی شي شایستګۍ ته ویلی شي داسې علی ترتیب ډېرې معنی دي احترام ادب دا ټول په دې کې راغلي دا دي لغوي معنی دي لغت کې د ادب ټکي چې کوم دي دا معنی ده د یو قوم د بل قوم په نسبت باندې انفرادیت ته ویلی شي هغه اخلاقي معیار ته ویلی شي څومره چې اخلاقي معیار اوچت وي ښه د ادب ویلی شي دا یو دغه شو په نثر کې په دغه کې چې کوم د راځي لټرچر ته چې کله موږ راځو هغې دي وایي چې د نظم او د نثر هغه متعلقات ځینې ځینې کې دا هم یو قسم لغوي ده چې په هغې کې علم معنی علم بیان علم بدی عروض او قافیه د بحث لاندې راځي هغه بحث یا هغه علم چې هغې کې چې کوم دی هغه متعلقات چې کوم دی سره دي که نه چې هغې کې علم معنی وي ټیک شو او علم بیان وي علم بدی وي عروض او قافیه دا هم په دې جمله کې راځي دا خو یو عام دغه شو زه تاسو ته د ادب بله ډېر تعریفونه شوي دي خو د ټول تعریفونو نچوړ راغونډول غواړم چې دا ذهن ملګرو کې کلیر شي ادب چې کوم دی د یو قوم ټول تحریري اساسات د یو قوم ټوله تحریري اساسه ادب بللی شي تحریري اساسه چې یو قوم کې څومره تحریري اساسه وي نو هغه د هغې قومه څه ویلی شي هغې ته ویلی شي ادب اوس په دې کې به تاسو سوال کوئ چې لا مذهبي کتابونه سیاست سماجت معاشرت ثقافت دا ټول په دې تحریري شکل کې دي آیا ټول ته موږ ادب وایو نو بیا موږ د ادب دوه قسمونه اخلو څو قسمونه اخلو د ادب دوه قسمونه دي یو ته سکیر ادب وایي او بل ته لطیف ادب وایي سوال به سره نور کوئ خیال که ذهن داسې راځي که نه یو ته سکیر ادب وایي بل ته لطیف ادب وایي دا دواړه چې رایوځای کړي نو دا ادب دی دا د یو قوم چې کوم دی د هغه تحریري اساسه ده اوس په سکیل ادب کې څه شامل دي او په لطیف ادب کې څه شامل دي په دې باندې ځان ته ووایو سکیل ادب هغه ادب دی چې په هغې کې لیکونکی خپل احساسات او جذبات نشي شاملولی دله اډر نشته دی د قرآن پاک یو صورت دی یو آیات شریف دی د هغې ترجمه تحریر لیکونکی یا هغه چې کوم مصنف په خپل تور باندې پکې یو ذره نقطه کمې زیاتې یو ذره پکې خپل جذبات نشي شاملولی څه چې هغه حقیقت دی به بیانوي لاره یو لار نوې جوړه شوه هغه لار کې چې کوم دی یو وکیل صاحبه یا یو بیروکریټ هغه چې کوم بیرسټر دی په دې کې یو ذره چې کوم دی کمې زیاتې نشي کولی څه چې قانون راغلی هغه قانون به دې فالو کوي مخکې به ځي سیاست چې کوم دی دا چې کوم اصول دي کوم قواعد دي کوم ضوابط دي روان دي دا به راځي ساينس چې کوم دی ساينس چې کوم فزیکس کیمستري بایو داسې چې اصول روان دي کومې فارمولې روان دي دا به راځي او په دې کې مصنف د خپل طرف نه خپل احساسات او جذبات بالکل نشي شامل دي ته ویلی شي سکیل ادب څه ورته ویلی شي پوه شي په خبره باندې که نه دروند سکیل دروند ته وي که نه دا بل دی لطیف ادب د دې په مقابله کې لطیف ادب هغه ادب دی چې په دې کې لیکونکی یا مصنف خپل احساسات او جذبات شامل دله دا اجازت شته دی په دې کې خپل احساسات او جذبات شاملوي دا دله دې ته وایي لطیف لطیف هم ده د که نه پوه شو نرم ملایم دی که نه ټیک شو نو په دې کې د خپل جذبات اوس په دې کې چې کوم دی دې کې چې راځي دا نو دې کې ګوره ساینس ټیک شو او سیاست مذهب ثقافت تاسو په ځاله ترتیب سماجت معاشرت او بل دغه په کې کنه او دا چې کوم دی په دې کې لطیف ادب کې چې کوم دی موږ سره دې کې موږ سره ګورم هغه ناول داستان ډراما
رپورتاج خاکه په پیزا نظم تراشه نظم کې غزل او کتاب او ویو او مسئله دا په موسیقي نصاب چې کوم د پوښوي په څنګه تراشیا مصوری وغیرہ دا د فنوني لطیف دی. اوس کزه یو تصویر جوړوم نو ماته حق دی چې زه تصویر څنګه جوړ کړم او کوم ځای کې کوم رنگ استعمال کوم ما څه پابندي زه غزل لیکم زما خپل خوښه ده چې زه غزل کې کوم خیال بیانوم څنګه بیانوم هغه د لپاره کوم الفاظ انتخاب کوم ما باندې چې پابندي نشته دی او که زه هم کوم هر سړی د بهتر نه بهتر کوشش کوي لګي کنه نو عموم چې کوم د پوښ هغه نو دا دوه قسمونه د ادب شو د خبره ته مخیل دی نو په دې کې چې کوم د سکین ادب کې به مصنف خپل احساسات او جذبات نشي شامل دا آسان تعریف دی او په لطیف ادب کې به د خپل احساسات او جذبات شامل دي چونکه مونږه فن لطیف سره تعلق دی مونږ به لطیف ادب چې زموږ سکین ادب سره سکار نشته دی مونږ به دا په دې ځای باندې پریږدو او مونږ به راشو خپل دغه ته ټیک شو بیا په دې کې چې کوم دی نو په دې کې به مونږ یو بل دغه وکړو دلته خو ما داسې وکړه دې کې بیا مونږ د دې دوه قسمونه اخلو که نه یو چې کوم دی پوه شوې نظم دی او بل چې کوم دی نثر دی ټیک ده که نه په دې لطیف ادب کې شاید په دې کې هم نثر کې خلک لږ پابندي کوي خو په نثر کې دې کې په نظم کې ساري په نظم کې دې کې دا څیزونه نشته تاسو چې قانون کتاب نه شي په نظم کې قانون بند کړی که نه یا هغه سیاست په نظم کې بند کړی البته که موږ کوو زموږ خپل احساسات موږ خپل درون ما فی ضمیر خلکو ته بیانوو هم په سیاست نظم لیکو نو هغې کې موږ خپل جذبات شاملوو موضوع چې څه موږ وایو هغه زموږ خپل احساسات دي موږ خپل جذبات دي نو په دې کې نظم چې کوم دی نظم دې کې به بیا سټاپ شو مزید بیا نظم دغه ته راځو بیا نظم تنظیم کوله په سلیقه باندې ترتیب ورکوله یو خاص طریقې سره هغه ردې لګوله یا چې کوم دی پوه شوې یو څیز چې کوم دی بې ترتیبه ګډوډ پروت وي ته هغه راواخلې هغې ته یو ترتیب ورکړي ګډې وړې خښتې پرتې دي ټرایه نه لګي خو موږ هغه پړې کوو داسې په ترتیب کوي دا هم یو قسم نظم دی خبرې ته مو خیال دی او نثر چې کوم دی دا متضاد دی نثر چې کوم دی یو څیز ترتیب کې دی او تعالی ته ورکړه یو هلته لاړو بل هلته لاړو بل هلته لاړو ګډوډ دی کو چې دا ګډوډ شي نو دا شی دا نثر دی دې نه علاوه بیا موږ وایو چې هغه کلام چې هغه په یو خاصه ردم لی او آهنګ کې وي هغه کلام چې هغه په یو خاص لی ردم او آهنګ کې وي هغې ته نظم ویلی شي او هغه کلام چې پای کې هېڅ قسم ردم آهنګ او لی نه وي هغې ته نثر ویلی شي یو بل متضاد تضاد بالکل متضاد دي چې دا ځینې خلک وایي که نه بخښنه غواړم چې نثري نظم دی هغه ورځ ما ته یو کس دغه نه افغانستان هغه وکړو چې پودکاسټ ته دا خبره داسې کوي نو هغه وایي چې شعر چې کوم دی شاعري او پویټري دی کې فرق خبره دا کوله که نه یو کس داسې چې مې هغه ټیک وایي چې کوم وخت سره دا څیز راکېدو محمد حسین آزاد په نثر کې چې کوم دی هغې ته هم شعري ورته وایي هغه ابي حیات تاسو د کتابونو وګورئ هغې ترتیب دا چې هغه داسې جملې جوړې کړي چې ډېر اټریکټیو زړه راښکونکي شعریت پکې وي نو هغه خو نن سبا دور کې چې موږ کوم دور کې ژوند تېروو نو دا بالکل کلیر ده اوس خلک نثري نظم وایي خو زه پخپله دې قایل نه یم خلک به مني یا هغې سره بس دلیل هم دي خو زه پخپله دې کوي چې لی ختمه شوه او آهنګ ختم شو نو نظم پاتې نه شو هغې نثري شعر نه وایي دا خبره لکه تاسو ذهن کې واچوئ هغې نثري شعر نه وایي هغې نثري نظم وایي او چې نثري نظم یې وویلو نو لهذا نظم دپاره لی اول شرط دی اول شرط تاسو ځان سره نوټ کړئ دا ګوره کومه چې موږ شاعري کوو شاعرۍ دپاره اول شرط چې کوم دی هغه بحر دی لی ده بحر ته لی وایي بحر نه دی دا لی ده آهنګ دی ردم دی دا اول شرط دی دویم شرط چې کوم دی هغه وزن دی هغه پابند دی شاعرۍ ته آزاد نظم نه علاوه معاره نظم هم پکې شامل دی کوم وزن وي دویم وزن دی دریم شرط چې کوم دی هغه کافیه ده په کافیه کې صرف معاره نظم ته مستثنا دی باقي نور ټولو کافیه ټولو لپاره شرط دی دا درې څیزونه خو اله نثر نه نظم بیلی او اول بېلتون چې د نظم او نثر راځي هغه لی ده هغه بحر دی هغه آهنګ دی دا آزاد نظم به تاسو ګورئ یو مصره یو مري بله بله مري که مصره اوږده او لنډه وي به خو دې دواړو مصرو کې به لی یوه وي که لی یوه نه وه که نه او دې بالکل چې کوم دی پوه شوې دغه هم شي د انګلیش والا څه وله په شکسپیر هم شي که نه نو هم دا غلط دی زیاته نه
اثر هم نه کوي اثر هم نه کوي او که دا قلندر مومند شي که نه نو هم زیانه معلومه چې دا دغه کوي یو مصره په یو لیک ده او بله مصره په بله لیک ده وزن یې بدل دی ټیک ده د وزن قید په آزاد نظم کې نشته دی ته یو مصره یو رکن لګولی شي بله مصره دوه رکن لګولی شي بله درې رکن لګولی شي د رکنونو قید نشته خو د لیک قید ضروري دی که د لیک قید نه وي دا نظم نه دی نو اول شرط د نظم او د نثر ترمنځ چې کوم بلتون راولي هغه لی ده آهنګ دی ردم دی عام په اصطلاح کې موږ ورته بحر وایو او بیا بحر او وزن کې فرق دی ډېر خلک بحر او وزن یو ګڼي که نه ډېر ښه خو استادانو ما سره پرې بحث کړی په تنقیدي جلسونو کې چې دا یو شی دی حالانکې دا یو شی نه دی وزن چې کوم دی دا اوږدوالی او لنډوالی دی دا او لی چې کوم د لی دا ردم دی ټک 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 دا یو لی ده ټک 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 دا بله لی ده تاسو دې ته خیال دا دا به په هر ځای کې وي دا چاپې به وي چې شمېر یې 12 به دواړه وي خو دواړو بهر به بدل وي یو شی به دوه مسلونه به یو شی نه جوړېږي صفا به ته واضحه پته لګي چې دا ده انشاءالله دې نه پس بیا موږ په نظم باندې موږ خبره وکړه چې نظم هغه منظوم کلام ته ویلی شي چې هغه په لی او بحر کې یا منظوم وي خبرې ته مو خیال دی انشاءالله دې نه پس بیا غزل نه سټارټ واخلو بیا ورپسې نظم کله شو دا خبرې اجلاس ته زندګي باقي دې متعلق د ادب نه واخله تر دې ځای پورې که تاسو څنګه سوال کوئ